السلام علیکم د دویچ lernen auf پښتو د درسونو په جریان کې د جرمني الماني ژبې کتاب A1 Netzwerk نوی کتاب ولسم درس لرو. ولسم درس د کاپیټل 5 تلیکل شوی دی یا پنځم څپرکی یا پنځم چاپټر مربوط. نور درسونه هم تیر شوی دی او دا د پنځم څپرکی دوهم درس ده. راځئ لاړ شو او درس شروع کړو. دلته لرو دا پنځم څپرکی دلته تاسو ته لیکل شوی دی die Uhrzeit verstehen und nennen، یعنی د وخت پیژندل او هغوی نومول په هغوی باندې پوهېدل. دلته سوال ده wie spät ist es، یعنی څو بجې دي. wie spät ist es یعنی څو بجې دي یا ساعت څو ده. die Uhrzeiten یعنی وختونه، د ساعت وختونه یا وخت. hören Sie die Gespräche und ordnen Sie die Bilder zu، یعنی واورئ د خبرې اترې تاسو واورئ او هماغه عکسونه ترتیب کړئ. دلته یې په بي کې ځینې ځوابونه هم لیکل شوي دي، هغه به هم زه درته ووایم چې کوم یو همدا د ساعت وختونه د کوم یو تصویر پورې اړه لري او تاسو به دلته د مکالمه هم واورئ تر څو تاسو ښه وپوهېږئ. نو راځئ لاړ شو همدا واورو، بیا به وروسته بیرته بي ته راسو. 1. Julia, aufstehen. Aufstehen. Julian. Oh. Aufstehen? Aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Ja gut. Ich komme gleich. همدا اول نو. 2. Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:55. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. همدا کوم یو. 3. Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 8:10. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. 4. Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 8:20. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber... نو همدا تاسې واورېدو. لومړی دلته ځواب ورکړل شوی ده، دویم همدا ول، دریم او څلورم. نو دلته لومړنی ځواب ورکړل شوی ده، نور هم ډېر ساده و، تاسو واورېدل. اوس دلته دویم بي ته راځو. ordnen Sie die Uhrzeiten den Bildern zu، یعنی اوس هم هغه د ساعت وختونه ترتیب کړئ له عکسونو سره. دلته وایي چې 5:02 یعنی 5:02. نو دلته چې راسو په تصویر کې وګورو چېرته به وي همدا ځواب وي. نو همدا ډي ده، همدلته ډي. دویم halb sieben چېرته دی؟ همدغه دی اول. دویم 20:08 یعنی شل کم 8 بجې چېرته دی؟ همدا تصویر ده، دلته ځواب ورکړل شوی ده. دلته 10:09 یعنی 10 منټه باندې 9 بجې، دلته همدا ده، یعنی 10 باندې 9 همدا بي تصویر ده. ډي همدا تصویر کوم یو ده؟ همدا سي او همدا تصویر د دې مربوطه او اخرنی تصویر هم د همدې ده. اوس راځو مخکې. دلته wie spät ist es یعنی ساعت څو ده. fragen und antworten Sie یعنی پوښتنې کول او هغوی ته ځوابونه وړاندې کول، ځوابونه ورکول. دلته وایي په همدې ښي طرف کې به لومړی ولرو یا همدا به تشریح کړم درته. دا ساعت ته یعنی 1 2 3 4 همدا ساعتونه دي. دلته د همدې کوچنۍ کاټه چې ده د ساعت همدا په و باندې ده او همدا نور به تشریح کوو. دلته یې د هایلایټ کې یعنی همدا تور رنګ چې ده هماغه یعنی په ښکاره ډول یې هماغه لاین ځینې کش کړی هماغه درته ښیي چې دلته کره همداستن دلته راورسېږي نو بیا به څو بجې وي یا ساعت به څو وي. نو که چېرته همدا کوچنۍ ستنه دلته وي، همدا لویه ستنه همدلته 12 ته راسي، نو هغه به څو وي؟ زیبن یعنی 7 بجې به وي، زیبن یعنی ساعت 7 به وي. که چېرته بیا همدلته نږدې وي ورسره دا کورس nach زیبن یعنی یو څه له 7 بجو څخه یو څه کم اندازه
kurz kam nach 7 یعنی له 7 بجو څخه 7 و ته ویل کېږي kurz kam nach یعنی وروسته یا باندې له 7 څخه دا دواړه ختم شو. اوس دلته راځو که چېرته هم دا غټه ستندې ساعت دلته راورسېږي هغه به 10 nach 7 وي هغه به لس باندې 7 بجې وي دا په 7 باندې ده دا هر وخت په 7 باندې وي یعنې دلته د مثال په ډول که چېرته همدا لویه ستنه دلته راورسېږي هغه به لس باندې 7 بجې وي که چېرته دریو ته راورسېږي همدا لویه ستنه هغه viertel nach 7 هغه به پاو باندې یا 15 منټه باندې 7 بجې وي که چېرته څلورو ته د لویه ستنه راورسېږي هغه به 20 nach 7 هغه به شل باندې 7 بجې وي یا شل منټه باندې 7 بجې یا ساعت و که چېرته د لویه ستنه 5 ته راورسېږي هغه به 5 vor halb 8 هغه به څو وي هغه به 15 منټه باندې 7 بجې وي یا 15 منټه 7 بجې یا 15 منټه که چېرته همدا لویه ستنه دلته 6 ته راورسېږي هغه به halb 8 وي یعنې 9 بجې به وي halb 8 یعنې ونیمي که چېرته هم دا ستنه 7 ته راورسېږي هغه به 5 nach halb 8 وي هغه به 15 منټه کم 8 بجې وي 15 منټه کم 8 بجې وي ګوره دلته له شپږو د لویه ستنه واوښتله هغه څه شی ده هغه nach ده او دلته 15 منټه کم یعنې شپږو ته رارسېږي هغه vor ده vor یعنې مخکې nach یعنې وروسته د همدې ترمنځ توپیر همدا ده دا یعنې nach ده که چېرته د همدې 7 او د شپږو ترمنځ و او دلته دا vor ده یعنې مخکې همدارنګه که چېرته ستن همدا 9 ته راورسېدله هغه به viertel vor 8 وي هغه به یعنې 15 منټه کمي یا پاو کمي 2 بجې وي 8 بجې وي نو که چېرته ستن همدلته نږدې به له 7 بجو څخه هغه kurz vor 7 یعنې کم 7 ته یعنی 7 بجو ته رسیدونکی ساعت 7 بجې مکمل پوره کېږي خو یو څه کم دلته ګوره ناخو دلته کورس کم دا د ساعت ټوله تشریح ولا ډېر ساده ده اکثریت کسان دلته د ساعت سره ستونزه لري نو دا یې مکمل او بهترینه تشریح وه اوس دلته نور ته راځو موږ ویلی شو د چا نه پوښتنه کوو چې ساعت څو ده یا څو بجې دي څومره ساعت ده نو وایو چې wie spät ist es یعنې ساعت څو ده د هغه معادل هم ویلی شو چې wie viel uhr ist es څو بجې دي ساعت څو ده اوس په دواړو شکلونو سره چې ووایو توپیر نه لري یعنې دا خط چې کشکل شوی ده inclined مایل نو هغه یعنې تاسو هم دا شکل سره هم ویلی شئ په همدې شکل سره هم دلته موږ اوس همدا ساعت وخت لیکل شوی ده 14 او 45 اوه نو که چېرته موږ وایو چې یو رسمي وایو بل غیر رسمي وایو ساعتونه موږ دوه ډوله بیانولی شو یو په رسمي ډول سره یو په غیر رسمي ډول سره لومړی په غیر رسمي ډول سره بیان کړی بیا هم په رسمي ډول سره په غیر رسمي ډول سره چې د هغو ته inoffiziell ویل کېږي نو هغه غیر رسمي ده یا غیر افیشل ده هغه بیا وایو همدې ساعت ته es ist viertel vor 3 یعنې دا 15 منټه کم 3 بجې دي یا ساعت 3 خو 15 منټه کم دي او که چېرته هم هغه په رسمي یا افیسیل شکل سره وایو په رسمي شکل سره یې وایو په رسمي بڼه سره وایو هغه وایو es ist 14 Uhr هغه 14 بجې دي یا ساعت 14 ده 45 او 45 دقیقې یعنې 2 بجې او 45 دقیقې دي په عادي ډول سره چې موږ وایو په رسمي شکل سره به وایو چې هغه ساعت 14 او 45 دقیقې es ist 14 Uhr 45 همدې شکل سره ویلی شو نو دا په غیر رسمي شکل سره وایو او دویم هم په رسمي شکل سره وایو همدارنګه ون یعنې کله موږ په غیر رسمي شکل سره وایو viertel vor 3 یعنې 15 منټه کم 3 او په رسمي شکل سره افیسیاله 14 Uhr 45 یعنې په 14 او 45 دقیقې نو دویم هم 14 هغه په افیسیل یا رسمي شکل سره او viertel vor 3 هغه په inoffiziell یا غیر رسمي شکل سره ده نو دا هم د رسمي شکل د ساعتونو ویل تکرارول بیانول او په غیر رسمي شکل سره وو اوس هم تاسو کولی شئ چې دا ساعتونه هم په رسمي او هم غیر رسمي شکل سره بیان کړئ دلته اوس لرو Uhrzeit offiziell wann یعنی کله دا په رسمي شکل سره یعنی ساعتونه بیانول دي hören Sie und notieren Sie die Uhrzeit یعنی وایوریا او نوٹ کړئ ویلي کړئ هغه وختونه خو په offiziell په رسمي شکل سره هم دلته دویم ډول سره نو د ساعتونو مخکې موږ وایو چې 13:10 نو دا
په رسمي شکل سره څنګه وایو راځئ همدا واورو او تاسو یې ولیکئ د یو دویم دریم څلورم او پنځم په رسمي شکل سره چې هغوی یې څنګه وایي هغه درسره ولیکئ. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten Intercity 2010 Richtung München um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag. 3. دریم Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider nur 4. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt, das ist ja erst in 10 Minuten. نو همدا ټول درته تکرار کړل د ساعت وختونه تاسو به سره لیکلي وي اول دویم دریم څلورم پنځم نو همدا ډېر ساده دي تاسو به یې اورېدلي وي کوم چېرته په اول ځل صحیح اخذ نه وي ځینې کړی کولی شئ چې لږ شاته کړئ بیا یې دوباره واورئ اوس دلته راځو wie sagt man die Uhrzeiten in ihrer Sprache vergleichen Sie او تاسو په خپله ژبه کې څنګه ساعت وختونه بیانوئ vergleichen Sie یعنی مقایسه یې کړئ ستاسو په خپله ژبه کې او همدارنګه په د جرمني یا الماني ژبه کې څنګه وایو هغه سره مقایسه کړئ شپږم wann یعنی کله نو د ساعتونو مخکې کارول کېږي لکه دلته چې تاسو ولیدل notieren Sie 5 Fragen یعنی تاسو 5 سواله ولیکئ arbeiten Sie dann zu zweit او په ګروپي شکل سره یعنې 2 نفره یې کار وکوئ یعنی 2 نفره هم دا سوالونه وکوئ یعنی پراکټیس یې کړئ fragen und antworten Sie یعنی سوال او ځواب یې وکوئ یعنی یو سوال کوئ او نورې ځوابونه ورکوئ wann frühstückst du ته کله ناشته کوې کله څه شی خورې Viertel nach 7 یعنی په 15 منټه باندې 7 بجې یا په ساعت 7 او 15 منټه wann fährst du ins Büro او ته کله ځې دفتر ته پونکټ یعنی په دې ساعت باندې ځمه هماغه تاسو کولی شئ چې تکرار کړئ نو دا تمرین هم که چېرته تاسو 2 نفره یاست یو ګروپ جوړ کړئ یا پوښتنه ځینې کوئ چې دا کار کله کوئ او همدارنګه بل نفر کولی شي ځواب ورکړي د ساعتونو تشریح مکمل مې په ښه ډول سره تشریح کړه نو انشاءالله تاسو ته به مشکل نه وي هر څه د ټولو ساعتونو برخې که چېرته همهغه ستنه په هر ساعت باندې موجوده وي همهغه د تشریح کړل که چېرته ستنه هلته لاړه شي بیا به څو بجې وي یا ساعت به څو وي نو امید لرم چې دا به د ساعتونو په زده کړه کې درسره ډېره مرسته وکوي نو شاید په دې ډول سره هیچا هم نه وي درته تشریح کړي نو زموږ چینل له سره سبسکرایب کوم د درس نه څه زده کړي وي اقلا ناقلا یو د لایک نښان کېکاږئ نو تر نورو درسونو پورې ښې چارې ښه وختونه رامال شه